سلامونه دوستانو. د داسې تاریخي ځایونو لیدنه مو کړې ده؟ آیا پخواني وختونه مو یادیږي؟ چې نن مو یو ځل بیا غوښتل تاسو ته داسې ښایسته ځای وښیو کوم چې په وزیر خوږیاڼو کې موقعیت لري او شنه پټي، ښایسته یخې هواګانې او شنې ونې لري. نو سفر مو پیل کړ او بالاخره خپل هغه ځای ته ورسېدلو چې چیرته مو غوښتل سترنجي هواره کړو او خپله پخلی وکړو، انډیوالانو سره ګپ شپ ولګوو او له طبیعت څخه خوند واخلو. نو اخوا دېخوا مو کتل، دلته غنم لو شوی و او د کلي هغه خټینې کلاګانې چې پخڅو باندې وهل کیږي او بیا د کلي هغه رنګین پټي چې مختلف قسمه بوټي، میوهي بوټي او زینتي بوټي او نور هغه بوټي چې د خلکو په کار دي کرل شوي وو پکې. نو بالاخره د کوڅې په ختمېدلو سره موږ به انشاءالله خپل موقعیت ته ورسیږو او د دې کوڅې په لیدلو سره څه راپه یاد شو چې کلی راپه یاد شو. هغلته به موږ داسې کوڅو کې پټ پټونه کوو. یو ډېر ښایسته ځای به و، ډېر ښایسته ساعت به مو تېرېده او دلته نو پیازو ګلان هم کړي وو. فکر کوم دا د تخم لپاره ساتل شوي دي او غواړي دې څخه تخم ټول کړي. دا مخامخ ځای چې تاسو ته ښکارېږي دا بیا هغه ځای ده چې چیرته موږ غواړو کینو. ما هم غوښتل چې د دې ننداره له تاسو سره شریکه کړو چې پخوا دود به دا و چیرته به څوک تله نو دروازه به یې ټکوله او دا هغه ځای و چې موږ غوښتل دلته کینو. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به وزیرو خوږیاڼو کې دا زموږ د ناستې ځای ده او نن هلته زموږ پروګرام کېږي د خیره او یو خوندور پروګرام به انشاءالله کېږي. ویډیو ویلاګ به له تاسو سره شریکوو موږ. ډېر یو ښایسته ځای ده، دا زاړه ځایونه ورته وښیه. ښایسته دي الوچې دي او دا په ونه کې پخې شوي، ونه کې اوس بر الوچې دي. موږ راشکوی نو شو او د ګیدړ خبره وایي دا ترشي دي نو او موږ یې راشکوی نه شو. قمندان هم چې ده اوس الوچو ته نه دې الوچو خوبي چې ده دا ونه کې پخې شوي دي. جاپاني الوچې دي دا بیا ډېرې ترشي خو چې ونه کې پخې شي بیا ډېرې ښې وي. زبردست موسم، زبردست هوا او ښایسته موسم ده. زموږ د ناستې ځای دلته برابر شو، کلیوالي ځای ده. دغه د بل باغ هم ده. څنګه دي الوچې توتي زمیني؟ الوچې ښې دي، توتي زمیني دا دي. ښه دا وګوره توتي زمیني هم دي ښایسته. مونږ خو الوچې راوشکولې. ځای مو خالي ده او که غواړئ چې مطلب داسې خوندونه واخلئ چېرته ځان را رسوئ وزیر خوږیاڼو ته. والسلام. بالکل دا د هیوج لډو راغله ماشا ډاکټر څه حساب ده لډو کې څه حساب ده؟ څنګه لډو ده؟ داسې ووایه چې دا لډو ښه لډو ده. یعنې لډو خبره ډېر چېرته کړي خو داسې لډو دې کړې وه که نه؟ کابل کې موږ سره بیا چاپټ کړه راغلی و چې بېرته او دا دومره غټ شی څنګه پټوي؟ لډو پټه وه نه وه موټر ډاله کې اچولې وړې وو. ډاله کې دا بیا مې ننګرهار کې یو نیم کال پس مې ګیر که کور کې قمندان چاپېر ده بس غوښه ده او پړانګ هم ورسره ده او زه ټسېږي. صحیح کار وکړئ، ګوره صحیح پخلی وکړئ چې نمرې درته لسو نه لس درکړي نه چې لسو نه دوه درکړي. سړی خو له پټي را شی به یې کړي هېڅ شی به مې ګورې څه به یي په تمه یي وه متل ده بیا وایي ګوره حتمن به یو څه یي. توتي زمینی دي که نه؟ متل به تور دو تاله تا قربان دا نو سره دو تاله تا قربان
نه پټه ولې سوي نه مو نیک ناس ته نیک نن دې دوی ځای کې ناس دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي کمنټ کې لازمي ووایئ او راتلونکي ویډیو به انشاءالله تاسو ته په کوم ځای جوړوو نو هغې زموږ سره په تمه اوسئ. دا مخامخ ځای چې تاسو ته کوم ښکارېږي تاریخي لسګونو کلونو وختینی ځای دی، په دې به جوړېږي.